ړوند کلی. وخت ډېر لږ پاته و. نور مې باید د عکسو اخیستل بس کړي وای، خو زړه مې نه منله. د ځان سره به مې دا ویل چې کېدای سي نن سبا یو داسې عکس واخلم چې زما پر مسلکي عکاسي یو لږ څه دلالت وکړي. لکه د لیونو غوندې به مې کیمره شپه ورځ د ځانه سره ګرځول. هرې خواته به مې کتله. ټوله ورځ تېره سوه، خو بیا هم د پخوا په ډول مازدیګر غټ سو. د بازار څخه مخ د کور پر خوا روان سوم. زموږ د کلي او بازار ترمنځ لاره په هدیرو کې تېره سوې وه. زیاتره وخت چې به پر لاره تېرېدم نو لیدل به مې چې مړي به ښخېدی، او کله ناکله به تر یوه زیات 2 یا 3 مړي ښخېدل. زه دې حالت سوچ پوچ لیونی کړی وم چې کله به مړی نه و نو ماته به ډېره عجیبه معلومېدله. دغه د غم او ویر تماشه زما نشه ګرځېدلې وه. د ژمي په مازدیګرو کې د مړي د ښخېدو څخه علاوه چندانې پر لارې څوک نه تر سترګو کېدل. کرار کرار د کور پر خوا روان وم. د وریځو له غېږې د لمر وړانګو داسې د ویر فضا جوړه کړې وه. تا به ویل چې نن لمر د تل لپاره د تګ په حال کې دی او سبا قیامت دی. خو زه بیا هم د دې ویر سره عادت وم، او د دې هر څه سره سره به مې خپل ژوند د خوښۍ په فضا کې تېروي. په عجیبو او غریبو فکرو کې غرق روان وم چې یو کراره ژړا مې تر غوږو سوه. شاوخوا مې وکتل، څوک مې تر سترګو نه سوه. یو ګړی ودرېدم، غوږ مې ونیوی، ژړا مې نه واورېدل. حرکت مې وکړ چې 2 قدمه مې لا نه واخیستي، بیا مې ژړا تر غوږو سوه. ژړا داسې وه لکه د یوه ماشوم. د زړه مې درب سو چې ولا لکه چې یو کوچنی و یو نړېدلي قبر ته ولوېدلی دی. ژر ژر مې د څو نړېدلو قبرو په کتو شروع وکړه، خو ماشوم مې نه کوي پیدا. چې دا قدم مې نه واخیستی، د الوی الوی نارې مې تر غوږو سوې. د بدن وریښتان مې شخ شخ سوه. حیران سوم چې یو څه خو خامخا سته. د هدیرې د شمال طرف ته پر اوډلو خښتو مې سترګې وموښتې. دا خښتې د قبرو د ډورې غټې خښتې وې. باور مې وسو چې ژړا حتمي د خښتو شاته ده. په چټکۍ سره مې د خښتو پر خوا حرکت وکړ. د خښتو شاته مې د یوې ماشومې په ژړغوني اواز واورېدل: الوی مورکي، الوی مورکي. زړه مې یو څه پر کراره سو، لکه چې بابا ماشومه یو چا وهلې ده. تر خښتو چې مې سر ور ایسته کړ نو په ځان نه یم پوه سوی. تر یو څه وخت بېهوښۍ وروسته چې په سد کې راغلم، 3 ماشومان، یوه نجلۍ او 2 هلکان د خښتو سره ناست وه. سر ته یې پر سپین کاغذ چې پر خښتو په میخ لګول سوی و لیکل سوي وه: هر چا که دغه مرتده د امریکا جاسوسه ښخه کړه، انجام به یې تر دې هم بدتره وي، او که چیرې چا د دې پر قدم قدم کښېښوي، ځای به یې همدغه وي، مرګ د امریکا پر ګوډاګیانو. د ماشومې په غېږ کې د یوې ښځې پرې سوي سر او یو سپین پرسل چې په سرو وینو تک سور و زما په ستوني کې ژړا وچه کړې وه. فقط سلګۍ را پاتې وې او ماشومان مې په غېږه پورې ټینګ نیولې وه. زه د دوی سره په ژړا سر وم چې ټلیفون ته مې زنګ راغلی. جواب مې ورنه کړ، همداسې زنګونه را روان وه. نور مې هوش د لاسه ورکړی و. یو ماشوم راته وویل: کاکا ته زموږ څه یې؟ د دې سوال سره مې نورې چیغې کړې، دومره چیغې
چې د اسمان مرغانو لا واورېدلې. نامردان مې ژړا ښه اورېدل خو نه راوتل. څونه نامرده کلیوال مو وه. ماشوم بیا خپله خبره تکرار کړه. کاکا ته زموږ څه یې؟ ورته ومې ویل زه نه پوهېږم چې زه څوک یم. زه نه پوهېږم. د ټلیفون زنګونه یو په بل پسې را روان وه. ماشوم راته ویل کاکا سم درته را روان دی. جیب ته مې لاس کوي. ټلیفون مې د جیب څخه راوکښي. د بلې جواب مې ورکوي. هدایت و. ول افغانه چیرې یې؟ ما ورته وویل ته راسه یو څو نفره ملګري م خبر که. زه د کلي په هدیره کې یم. ژر راسه. هدایت پوښتنه وکړه ولې څه کیسه ده؟ ورته ومې ویل ته کیسه پرېږده ژر راسه. څو شېبې وروسته بیا د ټلیفون زنګ راغلی. هدایت و. هدیرې ته را رسېدلی و. ول چیرې یې؟ ورته ومې ویل د هدیرې شمال طرف ته وګوره د هوډل سوو خښتو طرف ته. زه ولاړ سوم. هدایت ته مې ورغږ کړه هدایته دغه یم. د هدایت سره څو نور ملګري هم ورسره وه. هغوی چې کله دا حال ولیدي د ټولو د مخانو رنګونه تک ژړ سوه. دا پیښه هېڅ چاته د زغملو وړ نه وه. میوند بې هوښه سو او بیرته پر صد راغلی. هدایت زما په ملګرو کې ډېر زړور و ځکه چې هغه د غمو سره بلد و. هغه ویل راځئ بسم الله کوي. په ژړا او فریاد سره څه نه ده جوړه. راسئ چې دا مړی ښخ کړو او دا ماشومان د دې عذابه خلاص کړو. زو مجید کور ته ولاړو. د کور مو کلنګان بیلچې څراغ او یو دانه توس د ماشومان دپاره راوړي او زما نور ملګرو په یو خالي ځای کې د قبر په کیندلو شروع وکړه. ماشومانو ته مې وویل ګورې بچیانو مور خو مړه سوه خدای پاک دې وبخښي اوس به یې ښخه کړو. نجلۍ په ژړا راته وویل کاکا موږ به څه کوو؟ د دې خبرې په کولو سره یې بغارې کړې. الله وی مورکي موږ دې چاته پرېښولو. ما یې د غېږې څخه سر راواخیستی. ما تر دغه دمه د پرې کړي سر مخ نه و لیدلی. و احمد ته مې وویل ته خو دا زما پټو اوار که چې دا سر او تنه سمه پکښې کښېږدم. احمد هم پټو اوار کوي. ما سر راواخیستی پر پټو مې کښېښوی. کله چې مې مخ ته پام سو یوه غټه چیغه مې تر خوله ووتله. ملګري مې په وارخطایي راوځغستل. وایي څه شي دي؟ ما ورته وویل دا خو حلیمه ده زما د غړپوڅو ملګرې. دې ټوله ژوند خوشحالي نه ده لیدلې. دا خو مې څو عمر د مخه ولیدل. ما ژړل. هدایت راته وویل ته اوس ماشومان ارام که. ستا دغه نتواني دغه ماشومان ځوروي. ته باید اوس ارامه اوسې. ماشومان مې په توس کې پټ کړه. د حلیمې د ژړ مخ په کتو سره مې د دې د ژوند هره پاڼه و سترګو ته هاخوا و دې خواته کېدل. ما له همداسې د دې په مخ کې د دې د ژوند ناخوالې حسابلې چې ملګرو مې غږ راباندې وکړي قبر تیار دی دا سر د تنې سره کښېږده. ما د حلیمې سر د تنې سره کښېښوی او ورته ومې ویل حلیمې ځه په مخه دې ښه سه روح دې ښاده اوسه. ته نوره د دې ړندې دنیا څخه ځې. نور د ظالمانو د پنجرې څخه ازاده سوې. مبارک دې سه. ته نوره ولاړه سه. د اولادو غم دې مه کوه. زه خو یمه. د دې خبرې په ویلو سره مې د حلیمې د ځواني مرګ بدن سره د تل دپاره مخه ښه وکړه او دا مو د تل لپاره رخصت کړه. ماشومان چې په توس کې بیده سوي وه یو یو مو په غېږه کې راواخیستل. تر کوره مو راورسول او په کور کې مې ځای ورته هوار کړي. زه ولاړم کوټې ته او د ملګرو سره کښېنستم.